بل حدیث کې راغلی په روایت د حسن رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی. حدیث څه دی؟ وایي ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي صحابه ناسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي د قیامت ورځ چې دا 50 زره کاله ورځ ده. وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کله وکړه وایي صحابه په جړا شو. وایي تر دې پورې چې دا رنګونه تور شو د سرګونه وخت روان شي او دومره وجه چې دا ګریوانونه لاندې شو او به ویلې چې مالنا وليوم القيامه اې د الله رسول موږ د قیامت ورځ سکو دا 50 زره کاله ورځ ده د قیامت ورځ موږ سکو. وایي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وایي د قیامت ورځ چې دا انسانان راځي وایي دا به داسې راځي قد اسودت وجوههم د دې انسانانو وایي دا مخونه به تتوره وختي وایي وازرقت ابصارهم او د دې انسانانو وایي دا سترګې به خړې خړ سترګې ور روانې وقلوبهم لدى الحناجر او د دې انسانانو دا زړونه به دې مرو ته رسېدلي وایي او دې به راشي د الله مخې ته او یبکون دې به ژاړي وایي بالدموع د سترګو نه به اوښکې روانې او د سترګو نه به دومره اوښکې لاړې شي چې وبعد الدموع الدماء د اوښکو نه وروسته به د دې انسانانو د سترګو نه وینې روانې شي وینو به دوی وژاړي وایي حتی لو ارسلت السفن وی تر دې پورې چې ډکې ډکې کشتۍ د دې اوښو کې روانې شي او پرېښودلی شي وی لجرت بهم وی دغه ډکې کشتۍ په دې اوښو کې روانې شي دومره اوښکې به د قیامت په ورځ د دې انسانانو د سترګو نه لاړې شي او کله چې اوښکې ختمې شي بیا به د دې انسانانو د سترګو نه د اوښکو په ځای باندې وینې روانې شي وی او بیا نبي صلی الله علیه وسلم وی د جهنمي او د کافر انسان دا غاښ چې دی وی لمثل جبل عظیم وای پشان د غټ غر دی وای لکه یو غټ غر چی وای د جهنمی انسان دا غر به دومره غټي لکه غټ غر او به وای شي وان دبره لمثل شعب وای د جهنمی انسان دا شاته عیسی ما کو ناټي وای دا به دومره غټي لکه د دوه غرونو مابین کې ناو وای دا به دومره غټي او مغلله يديهم الى اعناقهم د دې انسانانو وای دا لاسونه به دې څټو ته تړلې شوی او فجمع بين نواسيهم واقدامهم وای دا تندي او دا په خبر الله رب العالمین په یو مزي په یو تارو لټړلې او یضربون بالمقامع وای دې به د وسخونو په ګروزونو باندې دا خلق وای دا جهنمین او دا مخونه او دا شاګانی بولوي او يساقون الى جهنم او جهنم ته به کاږي. قران کې الله يوم يحمى عليها في نار جهنم پاغه ورشدا جهنم په دې جهنمونو باندې ګرمولې شي فتقوا بها جباههم په دې جهنم کې با دې جهنمونو لا دا ملائکه ولا دا تندي بولا او مخونه بولا داغي او دا اړخونه بولا داغي او دا شاګانه بولا داغي البته مفسرین ذکر کوي ویل الله رب العالمین مخونه داغي او دا اړخونه او دا شاګانه وی وجه دا کله چې په دنیا کې دي انسانانو ته مسکین او غریب راغی وی اول به تندې تریو کو چیرې دا څه غریب دی اره رسول منډي وی داغي نه پس به دا اړخ راوړو او داغي نه پس به تشاره راوړو ولا ثبت راوړو نو ذکر الله رب العالمین دغه مخونه تندي او دا اړخونه او دا شاګانه بول الله رب العالمین د قیامت پر ورځ داغي او بل حدیث کې راغلی دی وی دا جهنمین به د قیامت پر ورځ باندې جهنم کې دوی به دروانچې د جهنم ته وای چې ارحم علینا اے دروانچی اے څوکیدارا خیر دې دا نن ورځ خو به من باندې رحم وکا نن ورځ رانه خیر دې دا عذاب رانه سپکا عذاب نه راکوا وای دغه دروانچې د جهنم به د جهنمینو ته وای چې کیف ارحمکم ولم يرحمکم الرحمن وای څنګه زه په تاسو باندې رحم وکما په تاسو باندې رحمان ذات رحم نه دی کړی وای زه په تاسو باندې څنګه رحم وکما تاسو د رحمت قابل نه وای چې الله باندې رحم نه کړي زه باندې څنګه رحم وکما کله چې دا خبره وکي وای هنالک دعوا ثبورا دا جهنمین په دغه ځای کې چې وای چې الله من تباکی من هلاکی الله رب العالمین به ته وای چې لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا یو کړه دې سمو وای چې الله من هلاکی من تباکی ودعوا ثبورا كثيرا فزرهاو کرته فلتهاو کرته وای چې الله من تباکی من هلاکی خو لیکن اوس پیدا نه درکې نو دا جهنم دومره سخت دی او به دا کافر انسان ارمان به وکي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا کافر انسان به وای چې کاش زه خاوره وې بيخي پیدا نه وې حساب او کتاب نه وې دا جهنم نه وې کاش خاوره وې او دا حشر مې نه وې شوه نو دا څه ګرم جهنم دی
منګه مخکې ویلي حدیث کې راغلی دی چې ان النار لا ينام حاربها، د جهنم اریدونکي او د جهنم تختیدونکي ګوره نه وده کېږي، دا غافل نه وي. او وان الجنه لا ينام طالبها، د جنت طلب کوونکي څوک چې جنت غواړي دا وده کېږي نه، همیش به د صدا فکري چې جنت به څنګه حاصل کما، جنت ته به څنګه داخل شمه. د انسان سبا همیش دا فکري دا وسه سوچي